ګرانو کتونکو دا د دغه بیټک دی پکو ماما او ډېر په هنر یې جوړ کړی دی مابین کې شاتیر نسته خالي یوه چوده ده ګرد بیټک پر یوه چوده ولاړ دی ښه په غور ورسره وګورئ دا د ده بیټک دی نو موږ ستا له پکو ماما په دغه ویډیو کې دغه کوو هغه په خپله هم ګپه در سره وکړي نو که دا داسې اسخونې زده کول غواړئ پکو ماما به تاسې ته طریقه وښایي دا ډېر لوی طریقه غواړي وروره دا ډېر اسانه نه دی سټوپ مې راوړه سټوپ یې مې ماس کړسته کمال دی دا سړی ډېر لوی طریقه غواړي پکو ماما اوس ته خپل طریقې ورته ور وښایه ښه دا مې جوړ کړي دي ډېر تکلیف و چې ډېر لوی زحمت دی بهر ملک ته ولاړم یو ځای جاپان هغه کې دا شیان جوړېدل ما به ټرای وکړه بیا رانه درته یو میاشت تقریبا یو میاشت لګېدلی دي ما دا جوړ کړي دا لرګیان ټول کړي دا ډېر لوی سوچ غواړي هر سړی دا نسي جوړولی دا خواري ډېر ګران ده معمولی خبره نه ده ته دا منځ کې یو ستن در وشاوخوا دا جوړوه به ګورو کوم سړی دا جوړولی شي په دا طریقې کې دا منځ کې سټوپ مې راوړي دي باندې خوا غسا زیات شوي دي دا نه دي چې خټې دي دا ډېر طریقې غواړي دا بهر ملک ما زده کړي دي بهر ملک مې راوړي دي میاشت مې ټرای کړي دي ډېر وار ونړېده ډېر وار ودرېده بیا اخر مې جوړ کړي دي او دلته راغلي یو نن دا مېلمانه دي پیسیان دي نومان مې نه راسي نومان ووایي نجیب الله ده شفیع الله ده او غلی راغلی دا طریقې به موږ ته ښیې یاره دا ورور ډېر ټایم خوري دا ډېر خرڅه خوري دا تاسو غریب خلک دا خرڅه تاسو برداشت به نه راوړو یاره کوشش به وکړو دا برداشت ډېر ګران دی دا طریقې دا ډېر خرڅې غواړي وروره بیا به دا ډېر ټایم خوري یو لرګی به پیدا کوې کوم ځای بل لرګی به پیدا کوې کوم ځای بل لرګی پیدا کوې دا خو طریقې به ناپوهه شیان دي دا نه دي چې بې ناپوه دا نه درېږي دا به هر شی ناپ کې دستن به مې ناپوه راوړې دا رګیان مې ناپوه راوړې دا به جوړې دا مستري کار خو تاسو زده دي ټیک دی تاسو بلاکان جوړ کو بلډینګ جوړ کو ای طریقه جوړ کو بس دا طریقه هر سړی کولی شي اوس به ټایم دغې طریقې له ورکوو هغه طریقې له مو ډېر ټایم ورکړه اوس به دغه طریقې دا ورور ډېر ټایم غواړي اندازه څو ټایم کې کال کې دوه کال کې دا دوه درې کال کې دا به دا ټرای به کې بیا به دا یو کال کې دا شیان نه پیدا کېږي دا هر لرګی ته ورسره هر ځای پیدا که دا راوړه دا ډېر دا لرګي د بیا په خوند ورکړي دي سم لکه درخت چې شنه شي که نه درخت ته شنه شي روزې میاشت ده روزې ماښام دیارلسم ده جمعه شپه ده خدای کړي موږ دغه کاروبار ده دا دغه ده خدای تاسو ته نیکي ولي دغه خبرې دې موږ مې کډه راوړي فوزړي ته دلته ناست یو نور ګپ شپ نسته خیر بس بس که چلے